زه ابراهیمان یم د لوګر ولایت د برکې براک ولسوالۍ د مومند اوسیدونکی یم. موږ دا ډېره د خوشحالۍ او لویه ورځ بولو د افغانستان په تاریخ کې. داسې ورځې موږ نورې هم تجربه کړي لکه د انګریزانو د وتلو، د امریکایانو د روسانو د وتلو. داسې ورځې مو نورې هم لیدلي دي. دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده او امریکایانو خو په افغانستان کې ډېر ظلمونه وکړله. دا ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. نو دا زه ټول افغانانو ته تبریک وایم. دا ډېره ښه ورځ وه او موږ خپله د خوشحالۍ احساس کوو. امریکایانو داسې کور نشته چې دوی کونډه یتیم شهید نه دی کړی کې. دوی په هر کور هره شپه چاپې وې. موږ د دوی له لاسه خوب نه درلوده، ظلمونه وو. دغلته به موږ زه خپله ډریور یم، ټکسي چلوم. خو داسې ورځ نه وه چې موږ به په لارې سم تلای سوی د دوی له لاسه. په 50 مترو کې به په دوی پسې نه سوی ورتللی، په ساتو به معطل وو. نو امریکایانو واقعا داسې ظلمونه وکړه چې هغه بیخي په تاریخ د افغانستان کې نه وو سوي، په تاریخ د بشر کې نه وو سوي.